سرک زندگی. زوی مې صرف د دې لپاره چې کوم سیاسي حزب کې نه و هغه نجلۍ له لاسه ورکړل چې پرې مین و. دا چې څرنګه نور په کیسه کې واورئ، ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ ترڅو دا کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه په پښتو ژبه او دري ژبه ریښتینې کیسې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو ورور د ژوند کیسه ده چې داسې لیکي: زما یو زوی و چې جواد نومیده. جواد ډیر هوښیار، لایق او ښکلی هلک و. مکتب یې خلاص کړل، د طب پوهنځي ته کامیاب شو، پوهنتون ته تله. ما به تل ورته ویل: زوی جانه، پوهنتون دې څومره پاتې چې درته واده وکړمه؟ هغه به راته خندل، ویل: هډوکي مې لا ډیر پاتې ده. هر وخت چې نیم سر مې ګنجی سو بیا پوهنتون خلاصیږي. آخر کال یې ورسېدل. پلار یې ماته ویل چې ښځې نور د جنۍ خوښولو لپاره ووځه ترڅو د جواد په زړه پورې جنۍ پیدا کړې. جواد ویل: پلار جانه، لا یو کال مې پاتې. پلار یې په خندا کې جواد ته ویل: مور دې هم ډیره کلکه ده، هر رقم نجلۍ نه خوښوي. ما ویل: زوی مې بې جوړه ده، همداسې بې جوړه او ښکلې نجلۍ ورته پیدا کومه. جواد راته ویل: مور یې کوشش وکړه چې جنۍ ګورې ځینې ښېګڼې په وجود کې ولري، داسې وي چې دنګه ونه ولري، تور اوږده اوږده زلفان ولري، د غرڅه په شان تورې سترګې، نرۍ پوزه ولري، خوله یې د ګل غوټۍ په شاني، غاړه یې د کوترې په شاني. د دې خبرو سره پلار یې هم په خندا شول. ما ویل: انشاءالله همداسې نجلۍ درته پیدا کومه. یو ورځ زه بازار ته تللی ومه. کله چې بس ته پورته شومه، یوه جنۍ په بس کې وه چې د جواد په خوښه ډیره ډیره ښکلې وه. دومره ښکلې وه چې سترګې ورنه نه پورته کېدل. تا به ویل چې تر سهاره ورته وګورمه. هغه جنۍ پسې زه روانه شومه. ما ویل: کور یې وګورمه. جنۍ کښته سو له بس څخه، لاړ په یوه کوڅه کې. زه هم ورپسې روانه ومه. په یوه دروازه دننه شوه، زه هم ورپسې لاړمه. دروازه مې ټک ټکه کړه. یوه کوچنۍ جنۍ راغله. ما ورنه پوښتنه وکړه. هغه خپل مور ته غږ وکړه. مور یې راغله او زه یې کوټې ته بوتلمه. ما د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې دغه جنۍ دې څه کیږي چې لږ مخکې له مکتب څخه دې هولۍ ته دننه شو. هغه ښځه ویل: هغه مې لور ده. دا خلک ډیر خوار او غریب خلک وو، ژوند یې سم نه و. ما د مور څخه یې پوښتنه وکړه چې خاوند دې څه کار کوي خورې؟ هغه راته ویل: خاوند مې کار نه کوي، زه خپله کار کومه. ما بیا ورنه پوښتنه وکړه: ته څه کار کوې؟ هغه راته ویل: زه بنګړي خرڅومه. داسې چې ویل زه پاڅېدمه او کور ته راغلمه.
وروسته له هغه ډېره وګرځېدلمه، هغسې ښکلې جنۍ مې پیدا نه کړه. په ګرځېدو ګرځېدو ستړې شومه. یو ورځ جواد راته ویل: مور جانې پیدا دې نه کړه؟ ما ویل نه. هغه راته ویل: ځان دې تیار کړه، سبا ته داسې کور ته دې بیایم چې همداسې جنۍ لري. ما ورته ویل: تا چې لیدلی و ولې دې زه دومره سرګردانه کړمه؟ جواد وخنده او راته ویل: هډوکي مې تا ته مې ورزش درکړه. ته څومره ښکلې سوی، وزن دې ډېر کم سوی. زه ورته په غوسه شومه. جواد راغی او زما مخې ښکل کړل. ویل: هډوکي مې ته مه غوسه کېږه. جواد ډېر شوخ مزاجه هلک و. سبا شو، زه یې بوتلمه یو کور شاته. دروازه یې راته وښوده او ویل: دغه کور ته لاړ شه. زه لاړم، دروازې ته ورسېدم چې دروازې څنګ کې یوه غرفه وه. هغه غرفه دننه کې یو عسکر ناست و. ما ته یې ویل: خاله جانې ته څه غواړې؟ ما ویل: دغه کور ته راغلی یمه. عسکر حولې ته دننه شو. څو دقیقې وروسته ووته او ما ته یې ویل: لاړه شه دننه. زه حولۍ ته دننه شومه. ډېر ښکلی حولۍ، داسې و لکه د باغ په شان. ډول ډول ګلان، د انګورو چایله. ډېر ښکلی حولۍ و چې په لیدلو یې حیرانه شومه. د ګلانو خوا کې چوکۍ ګانې ایښې وې. یو سړی راباندې سلام وکړه. ومې کتل چې کتاب یې لاس کې ده او ما ته یې ویل: خور جانې مهرباني وکړئ. زه هغه سړي خواته لاړم او سلام مې ورته وکړ. ما ته ویل: کېنه په چوکۍ باندې. زه کېناستم. را سره روغبړ یې وکړه او یوه ښځه هم راغله. هغه ښځه ما په تلویزیون کې ډېر لیدلی و. د څو دقیقې وروسته جنۍ د چای پتنوس یې راوړ. هماغه جنۍ وه چې جواد پرې مین و. جنۍ هم لکه د حولې ګلانو په شان ښکلې او زړه ښکونکې وه. زما سترګې جنۍ کې ښخې شوې. د سړي آواز سره یوه جتکه مې وخوړه او ویل مې: څه وایې وروره؟ هغه راته ویل: خورې تاسو څنګه راغلي؟ ما ورته ویل: وروره ستا لور مې خوښه شوې، ستا د لور جرګې لپاره زه راغلی یمه. هغه رانه پوښتنه وکړه چې زوی دې کوم حزب کې ده؟ ما ویل: زوی مې حزب کې نه ده، زوی مې ډاکټر ده. هغه ویل: زه چاته لور مې ورکوم چې پرچم حزب کې وي. هغه وختو کې حزببازي ډېر و. رښتیا زما خاوند د وزیر اکبر خان روغتون کې ډاکټر و. د هغه حزب ډېر بد راتلل، ځکه جواد ته یې هم اجازه نه ورکول تر څو یو حزب کې شامل سي. ما ویل: سمه ده. له کور څخه یې ووتلم او خپل کور ته راغلمه. خاوند مې کور کې و. ما ته یې ویل: جنۍ دې ولیدله؟ خوښه دې شو؟ ما ورته ویل: هو. ویل: ښه شو چې د جواد په زړه پورې جنۍ دې پیدا کړه. ما وکړه چې د جنۍ پلار یو شرط لري. ویل: څه شرط؟
ما وکړه چې جواد باید پرچم حزب غړی شي. خاوند مې ویل شرط ناممکن ده. نور غلی شو. ماښام شو او جواد راغی. جواد ډیر خوشحال په نظر رسېدل. سلام یې وکړل. ولیدل چې پلار یې ډیر غلی تلویزیون ته ګوري. جواد هم غلی شو. د ماښام ډوډۍ وخوړل شو. چای هم وڅښل شو. ټول غلی وو. پلار یې د کوټې چوپتیا یې ماته کړه. جواد ته ویل زویه غواړې د پرچم حزب غړی شي؟ جواد ویل پلاره ته څه نظر لرې؟ پلار یې له جای څخه جګ شو او ویل نه هیڅ کله نه غواړم، او روان شو خپل د خوب کوټې ته. جواد مات شو مګر خپل ظاهري څېره کې نه ښودل. جواد له زړه نه مات شو. وروسته له هغه شوخ او مست جواد نور غلی او آرام شوی و. پوهنتون ته تله. کله چې بیرته کور ته راتلل خپل کوټې ته دننه کېده. ډوډۍ ته به مو غږ کول. راتلل ډوډۍ یې خوړل. بیرته خپل کوټې ته تله. ما پلار ته ویل چې جواد ډیر غلی شوی، نه غواړي چا سره کینی او خبرې وکړي. پلار یې ویل اوس تازه ده، وروسته بیا ښه کیږي، ته سوچ مه کوه. 2 میاشتې وروسته د جواد یو ملګري خاوند ته مې ویلی و چې جواد یوه جنۍ خوښه کړې چې ملالۍ لیسه کې معلمه ده. خاوند مې ماته ویل چې د جواد نه پوښتنه وکړه. ما هم جواد نه پوښتنه وکړه. هغه راته ویل ادکې نور راته مهم نه ده چې جنۍ څه رقمي، تاسو پوهیږئ او خوښه مو. زه لاړمه د جنۍ لیدلو لپاره د هغوی کور ته. پلار او مور یې راضي وو. راغلمه د جواد پلار ته مې ویل. د جواد پلار د جنۍ کورنۍ پیژنده. هغه جنۍ مو وکړه. جواد ته مو واده وکړه. جواد خپل ښځې سره هیڅ مینه نه درلوده. یوه خبره ورسره دوه نه کول. جواد ډیر غلی او بې احساس شوی و. ښځه یې هم پوهېده خو څه یې نه ویل. ښځه یې ډیره ښه جنۍ وه. ما هم څه نشو کولی، ځکه زموږ کور کې آخري پریکړه د جواد د پلار پریکړه به و. زما د زوی ژوند د حزب لپاره تباه شو. هغه حزبونه ټول لاړ مګر زما زوی تروسه هماغسې مات او غلی ده. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.